له بنده سره د الله جل جلاله د محبت لاملونه. له بنده سره د الله جل جلاله د مینې او محبت لامل څه دی؟ شاید ځینې کسان ووایي هغه آیتونه او حدیثونه چې پورته وښودل سول هغه ټول په دې ټینګار کوي چې الله جل جلاله له خپلو بندګانو سره مینه لري. خو زه دا پوښتنه یو ځل بیا تکراروم، ځکه ډېر خلک وایي چې موږ له خدای سره مینه او محبت لرو، خو دا یوازې د خبرو په کچه ده. ځینې کسان ادعا کوي چې زړونه یې د الله جل جلاله له مینې څخه ډک دي، خو که ترې پوښتنه وکړي لمونځ کوي او که نه، بیا یې ځواب منفي وي. هغوی لمونځ په داسې حالت کې نه کوي چې خپل زړه د الله جل جلاله له مینه او محبت او پر هغه باندې له ایمان څخه ډک بولي. په دې حالت کې هغوی د الله جل جلاله په هیڅ حکم باندې عمل نه کوي. په دې توګه ټول خلک د الله جل جلاله سره د مینې او محبت خبرې کوي، او کله چې بیا الله جل جلاله له موږ سره د خپل مینې او محبت خبرې کوي، دغه محبت بیا عملی وي. خو بندگان لکه پورته مو چې مثال ورکړ، ډېر ځله یې محبت عملی نه وي او صرف د یوې ادعا تر پولې محدود وي. له بنده سره د الله جل جلاله د مینې لاملونه په لاندې توګه دي. لومړی، له بندگانو سره د الله جل جلاله د مینې یو لامل د جزا او سزا ځنډول دي. خو پوښتنه رامنځته کېږي چې الله پاک ولې زموږ د ناوړه عملونو جزا او سزا ځنډوي؟ دا د دې په خاطر چې ښایي بنده توبه وکړي. علما وایي کله چې له تاسو نه ګناه وشي، د کیڼ اړخ یعنی د چپه اړخ پرېږدي هغه ژر نه لیکي، بلکې تر یو څه وخته پورې یې ځنډوي، او دا کار د دې په خاطر کوي چې ممکن بنده ترې توبه وکړي. خو د ښي اړخ یعنی راسته اړخ فرشتې بیا حتی د یو ښه کار په اړه د فکر کولو اجر او ثواب له ځنډه پرته لیکي. په دې توګه جزا او سزا د بنده لپاره ځنډول کیږي، او دغه له بنده سره د الله جل جلاله د مینې او محبت یو لامل دی. الله تبارک و تعالی فرمایي وربک الغفور ذو الرحمه، ژباړه ستا رب ډېر بښونکی او د رحم خاوند دی. سورة الکهف آیه نمبر 58. شاعر یې په اړه څه ښه وایي: من كان في سخطة محسنا فكيف يكون اذا ما رضى. ژباړه څوک چې په قهر او غضب کې نیکی کوونکی وي، نو په رضایت او خوښۍ کې به څنګه وي؟ سبحان الله. دوهم، د توبې قبلول، غافر الذنب وقابل التوبه. ژباړه د ګناه بښونکی او د توبه قبلونکی. سورة الغافر آیه نمبر 3. له بنده سره د الله جل جلاله د مینې او محبت بل دلیل په ډېر اسانۍ او سادګۍ سره د هغه د توبې قبلول دي. په دې آیت کې یې ولټوئ: ومن یغفر الذنوب الا الله. ژباړه له الله جل جلاله نه پرته بل څوک کولی شي چې ګناهونه وبخښي. سورة آل عمران آیه نمبر 115. آیا تاسو کوم داسې څوک لرئ چې تاسو وبخښئ؟ آیا الله جل جلاله پرته بل داسې څوک شته چې پر تاسو رحم وکړي؟ دریم، له بنده سره د الله جل جلاله د مینې بل دلیل دا دی چې هر نیکي یې ورته 10 چنده کوي، خو په مقابل کې بدی هماغه یوه بدی بلل کیږي. دغه راز څوک چې د یوه نیکي کار د ترسره کولو هوډ ولري یعنی نیت ولري او بیا هغه ترسره نه کړي، نو یوازې په اراده باندې هم ورته یوه نیکي ورکوي. خو که څوک د کومې ګناه قصد ولري او بیا هغه ترسره نه کړي، نو د هغه لپاره ګناه نه لیکل کیږي. او که چیرې له یادې ګناه څخه خاص د الله جل جلاله د رضا په خاطر مخ واړوي، نو په دې صورت کې نه یوازې دا چې ګناه نه ورته لیکل کیږي، بلکې یوه نیکي هم ورته لیکل کیږي. وګورئ په رواه بخاري او مسلم له ابو هريره رضی الله عنه څخه: که د ښه او بد فکر په اړه اجر او جزا ورکول په منطق وسنجوو، نو د عقل له مخې باید یوې نیکي ته یوه نیکي او یوې بدۍ ته یوه بدي ولیکل شي. خو ولې داسې نه کیږي؟ او بلکې د دې برعکس یوه نیکي 10 چنده 900 برابره او د هغو 2 برابره لیکل کیږي. یوازې یو لامل لري، هغه د الله جل جلاله مینه ده چې له موږ سره یې لري، او له دې پرته بل څه کیدلی شي. څلورم، په ډیرو ساده کارونو ډیر لوی اجر ورکول هم په دې دلالت کوي چې الله جل جلاله له خپلو بندګانو سره مینه لري. د بیلګې په توګه د عرفاتو په ورځ روژه نیول ډیر عظیم اجر لري. د یوه کال مخکې او یوه کال وروسته ګناوې پرې بښل کیږي. رواه مسلم له ابي قتاده رضی الله عنه څخه: آیا ستاسو له نظره دغه له موږ سره د الله جل جلاله د مینې دلیل نه دی؟ په دې صورت کې موږ څنګه کولی شو چې د رب د مینې په مقابل کې په بدۍ ځواب ورکړو؟
موږ په ژبه وایو چې له الله جل جلاله سره مینه لرو، خو کله چې خپل عملونه ګورو په هغو کې هیڅ داسې شی نه پیدا کیږي چې له الله جل جلاله سره زموږ د مینې دلیل شي. خو برعکس کله چې الله جل جلاله له خپلو بندګانو سره د مینې خبره کوي، نو د عرفاتو په ورځ د یوې روژې په بدل کې د 1 کال مخکې او 1 کال وروسته ګناوې ورته بخښي، چې په څرګنده توګه پکې له بنده سره د مینې څرګندونه ده. دغه راز د عاشور په ورځ د روژې نیولو له امله د بنده د 1 کال مخکې ګناوې ورته بخښل کیږي. خو ولې؟ آیا ټول هغه ګناوې چې یو تن په تیر 1 کال کې ترسره کوي د عاشور په ورځ د یوې روژې په نیولو سره بخښل کیږي؟ هو، بخښل کیږي. خو ولې؟ دا ځکه چې هغه له تاسو سره مینه لري. هغه جل جلاله غواړي چې تاسو وبخښئ او نه غواړي چې تاسو په اور کې وسوځوي. آیا په دې ټولو صورتونو کې تاسو ته حیا نه درځي؟ دغه راز په ورځنیو 5 لمونځونو کې که چیرې د 2 لمونځونو ترمنځ مو کبیره ګناه نه وي کړې، هغه نورې درته بخښل کیږي. د رواه مسلم 233 حدیث په اساس سره په دې توګه که یو څوک د 2 لمونځونو ترمنځ کبیره ګناه ونه کړي، نورې ګناوې چې د 2 لمونځونو ترمنځ یې کوي هغه به خدای ورته وبخښي. د روژې میاشت هم همدغسې د تیر 1 کال د ګناهونو د بخښل کېدو لامل کیږي. ټول هغه ګناوې چې د 2 روژو ترمنځ کیږي هغه د روژې په میاشت کې بخښل کیږي. دغه راز ټول هغه ګناوې چې د 2 جمعو په منځ کې شوي وي د جمعې په ورځ ورته بخښل کیږي. دا ټول رحمت د څه په خاطر دی؟ دا ټول محبت د څه په خاطر دی؟ له یوې عمرې پس بله عمره د هغو ګناهونو کفاره ده چې د دواړو عمرو ترمنځ یې ترسره کړې ده. رواه بخاري او مسلم له ابو هريره رضی الله عنه څخه. که په یوه ورځ کې 100 ځله سبحان الله ووایې، 1000 نیکۍ به درته ولیکل شي. دا هماغه عشق او محبت دی او مینه ده چې مخکې ورته اشاره وشوه. دا د الله جل جلاله رحمت دی، نه د اعدادو کار دی او نه د ارقامو. خو د پوښتنې ځای دا دی چې بندگان بیا ولې د دغه رحمت او نیکۍ ځواب په بدۍ ورکوي، ګناوې او خطاوې کوي. یوه میرمن څنګه په سټایل، جامو، ویښتانو، ملګرو او انډیوالانو له هغه چا څخه غافله کیږي چې له هغې سره رښتینې مینه او محبت لري. څوک چې 100 ځله ووایي سبحان الله وبحمده د هغه ګناوې به وبخښل شي، که هغه د یوه بحر د تل په اندازه هم واوسي. رواه بخاري، مسلم، ترمذي له ابو هريره رضی الله عنه څخه. الحمدلله د عملونو تله ډکوي. رواه مسلم له ابو مالک اشعري رضی الله عنه څخه. که څوک الحمدلله وایي د هغه د عملونو تله به له نیکیو څخه ډک وي. الله پاک په هغه کسانو باندې رحمت کوي چې نیمه شپه راویښ شي او خپله میرمن راویښه کړي او 2 رکعاته لمونځ وکړي. سبحان الله. رواه ابو داود، نسائی، ابن ماجه او احمد له ابو هريره رضی الله عنه څخه. که څوک له خپل میرمنې سره یو ځای 2 رکعاته لمونځ وکړي، الله پاک به پر هغو باندې رحمت وکړي. خو پوښتنه دا ده چې د دومره وړو او کوچنیو کارونو لپاره ولې دومره لوی اجر او ثواب په پام کې نیول شوی دی؟ آیا د دې پوښتنې ځواب له مینې او محبت پرته بل څه کیدلی شي؟ من قال كل يوم صباحا ومساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسولا كان حقا على الله أن يرضيه. رواه ابو داود. ژباړه: څوک چې هر ورځ سهار او ماښام وایي خوشحاله یم په دې چې الله جل جلاله زموږ پروردګار دی، اسلام زموږ دین دی او محمد صلی الله علیه وسلم زموږ پیغمبر دی، د هغه لپاره شای چې الله جل جلاله دې هغه خوشحاله کړي. ګران خوندو، ان شاء الله دغه دعاګانو لیست به موږ په ډسکرپشن کې تاسو ته ولیکو. ان شاء الله د ډسکرپشن د لارې څخه تاسو دا دعاګانې موندلی شئ. من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات صباحا ومساء لم يضره شيء في ذلك اليوم. ژباړه: څوک چې سهار او ماښام 3 ځله ووایي، دغه دعا چې ما ذکر کړه اوس د دې ترجمه ویل کېږي چې د هغه خدای په نامه چې د هغه نامه ته په ځمکې او اسمانونو کې هیڅ شی زیان نه رسوي او هغه اوریدونکی او پوه دی، په هغه ورځ کې به هیڅ شی هم هغه ته زیان ونه رسوي. رواه ابو داود 5088. عثمان رضی الله عنه څخه. من نزل منزلا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
فإنه لا يضر شيئا. ژباړه: څوک چې یو ځای ته داخل شي او بیا ووایي پناه وړم د الله جل جلاله کاملو کلماتو ته د هغه څه له شر څخه چې هغه پیدا کړی دی، نو هیڅ شی به هغه ته زیان ونه رسوي. رواه مسلم له خوله بنت حکیم رضی الله عنه څخه. یعنی د لړمانو، مارانو او نورو خزندګانو او ځناورانو له نیش وهلو څخه به په امان کې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې په ما باندې یو درود ووایي، الله پاک په هغه باندې 10 ځله درود وایي. رواه مسلم له عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنهما څخه. څوک چې هره ورځ او ماښام ووایي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ژباړه: ای خدایه، ته زما پروردګار یې او له تا پرته بل هیڅ څوک د عبادت وړ نه دی. تا زه پیدا کړی یم او زه ستا بنده یم، او تر کومه ځایه پورې مې چې وس رسیږي له تا سره به په خپله ژمنه او تړون ټینګ پاتې شم. د هغه څه له شر څخه تا ته پناه دروړم چې ما ترسره کړي، او ستا په نعمتونو باندې اعتراف کوم، په خپلو ګناهونو باندې اقرار کوم، نو ما وبخښه ځکه له تا پرته بل بښونکی نسته. رواه بخاري له شداد بن اوس رضی الله عنه څخه. د دغه دعا لوستونکی که په هماغه ورځ او یا په هماغه شپه مړ شي، هغه به جنتي وي. آیا په دې ټولو وړاندې شویو دعاګانو کې له بنده سره د الله جل جلاله د مینه او محبت څرک نشته؟ آیا په څرګنده توګه پکې الله جل جلاله له بنده سره خپله مینه نه ده ښودلې؟ 5. د الله جل جلاله د مینې او محبت بل دلیل دا دی چې د الله جل جلاله نیک نومونه چې د رحمت بیانونکي دي، د هغو نومونو په نسبت ډیر دي چې د وعیدونو او انتقامونو یادونه کوي، ځکه چې هغه مهربان او بښونکی او توبه قبلونکی، خپل بنده ته له ګناهونو څخه تیریدونکی، رؤوف، ودود، بردبار، صبور، کریم او شکور دی. په دغه ټولو وړاندې شویو مفهومونو کې محبت او دوستي بیان شوې ده. کله کله د قرآن کریم په آیتونو کې ګورو چې له دغو نومونو څخه 2 نومونه یو په بل پسې راغلي دي. دلته باید خپل پام وساتئ، هسې نه چې دغه نومونه یو د بل مترادف صفتونه او هم معنا کلمې وبولئ. دا ځکه چې هر یو نوم د محبت د یوې مشخصې زاویې دلیل دی. د بیلګې په توګه دغه آیت د شعیب علیه السلام له خولې راغلی دی: ان ربي رحیم ودود. ژباړه: له شک پرته چې زما رب ډیر مهربانه او محبت کوونکی دی. سورة هود آیه نمبر 9. دلته د مهربانۍ او محبت ترمنځ ډیر توپیر موجود دی. دغه توپیر داسې دی لکه یو شتمن چې یو غریب ته ډوډۍ ورکوي او یو شتمن چې خپل ملګري ته ډوډۍ ورکوي. هغه څوک چې غریب ته ډوډۍ ورکوي هغه مهربانه دی، او هغه څوک چې خپل یو دوست ته ډوډۍ ورکوي هغه په خپل دوستۍ ټینګ او دوستي کوونکی دی. په دې توګه لومړی شتمن خپله مهرباني کوي ځکه چې اړ سړي ته یې ډوډۍ ورکړه، او دوهم شتمن بیا خپله دوستي کوي تر څو مو ترمنځ مینه او محبت ټینګ پر ځای پاتې شي. ان ربي رحیم ودود. په دغه آیت کې د ودود کلمې ته ځیر شئ. کله چې وایو پلانی ډیر دوستي کوونکی یا محبت کوونکی دی، د دې معنا دا ده چې هر کله تاسو هغه وینئ هغه له تاسو سره په مینه او محبت چلند کوي. اوس ستا نظر د الله جل جلاله د یوه نامه ډیر دوستي کوونکي په اړه څه دی؟ معنا دا چې هغه داسې څوک دی چې له خپلو بندګانو سره مینه کوي او هغوی په خپله مهربانۍ او مینه کې ډوبوي. 6. د الله جل جلاله د مینه او محبت بل دلیل دا دی چې هغه موږ هڅوي او له موږ غواړي چې د هغه په درګاه کې دعا وکړو، خپل اړتیاوې ورته پیش کړو او هغه زموږ اړتیاوې پوره کړي. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ژباړه: ستا رب وایي ما وبولئ تر څو زه ستاسو دعاوې قبول کړم. سورة غافر آیه نمبر 8. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې له الله جل جلاله څخه څه شی ونه غواړي، الله پاک ورته په قهر کیږي. رواه ترمذي. الله پاک خپله له تاسو نه غواړي
چې د هغه په دربار کې د دعا لاسونه پورته کړئ. تاسو چې کله له یو بنده څخه یو شی وغواړئ او په خپله غوښتنه ټینګار وکړئ، هغه له تاسو څخه نه په تنګېږي، بلکې برعکس که د الله جل جلاله څه وغواړئ او هر څومره چې ټینګار پرې وکړئ، هماغومره الله جل جلاله له تاسو نه خوشحالیږي او لا ډیر مینه در سره کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پاک له هغو کسانو سره مینه لري چې پر خپلو دعاګانو باندې ټینګار کوي. سبحان الله. له همدې امله به د طاووس په نامه یوه تابعي تل په خپلو دعاګانو باندې ټینګار کاوه او ویل به یې د اړتیا د پوره کېدو په خاطر په خپلو دعاګانو باندې ټینګار نه کوم، بلکې د دې په خاطر په خپلو دعاګانو باندې ټینګار کوم چې الله جل جلاله زموږ په غوښتنو کې ټینګار خوښوي. د الله جل جلاله دغه فرمایش ته فکر وکړئ: امن یجیب المضطر اذا دعاه. ژباړه: څوک دی چې د بېکسو او بېوسو دعا اوري کله چې له هغه نه مرسته وغواړي. سورة نمل آیه نمبر 2. د الله جل جلاله پرته به بل څوک د هغه چا دعاګانې قبول کړي چې په مصیبتونو کې ښکېل وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه خبره هم ښه فکر وکړي چې وایي الله جل جلاله لوی او با حیا دی. هغه له دې نه حیا کوي چې د یوه بنده لاس دی د هغه په لوري د یو شي د غوښتنې لپاره پورته شي او هغه یې دی تش لاس پرېږدي. رواه ابو داود، ترمذي، ابن ماجه او احمد له سلمان رضی الله عنه څخه. وهم له بندگانو سره د الله جل جلاله مینې یو بل دلیل دا دی چې هغه خپل بندگان ډاډه کوي. په دې اړوند به زه تاسې ته هغه آیتونه پیش کړم چې له مخې به یې تاسو ته څرګند شي چې الله جل جلاله غواړي چې خپل بندگان ډاډه وساتي. كتب ربكم على نفسه الرحمه. ژباړه: ستاسې رب د رحم او مهربانۍ کړنچاره پر خپل ځان لازمه کړې ده. سورة انعام آیه نمبر 450. دغه راز په یو حدیث کې راغلی دی کله چې الله جل جلاله د مخلوقاتو له پیدایښت څخه فارغ شو نو له ځانه سره او پر عرش یې ولیکل زما رحمت پر غضب مخکې دی. رواه بخاري او ترمذي له ابو هريره رضی الله عنه څخه. اوس په دغه لاندې آیت کې لږ فکر وکړئ: یرید الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ژباړه: الله جل جلاله پر تاسې اسانتیا راوستل غواړي، سختۍ راوستل نه غواړي. سورة البقره آیه نمبر 155. دغه راز په لاندې آیت کې فرمایي: والله يريد ان يتوب عليكم. ژباړه: الله جل جلاله غواړي چې ستاسو توبه قبول کړي. سورة النساء آیه نمبر 22. دغه راز په یو بل آیت کې فرمایي: يريد الله ان يخفف عنكم. ژباړه: الله پر تاسې د بندیزونو آسانه کول غواړي. سورة النساء آیه نمبر 28. د احد له غزوې وروسته چې کله صحابیان بیرته راګرځېدل نو د هغوی 80 تنه شهیدان شوي وو. حمزه رضی الله عنه هم د شهیدانو له ډلې څخه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ټپي شوی و. ټول سخت ستړي او ستومانه وه او په یوه ستونزمن روحي وضعیت کې وو چې دغه آیت کریمه نازل شو: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ژباړه: مه بېزړه کېږئ، مه اندېښمن کېږئ، همدا تاسې برلاسي یاست که تاسې مؤمنان اوسئ. اوس که تاسې ټپي شوي یاست نو له دې نه مخکې ستاسو دښمنه ډله هم همداسې ټپیان شوي دي. دا د زمانې خوږې ترخې دي چې موږ یې د خلکو ترمنځ اړوو را اړوو. پر تاسې دا مرحله ځکه راوستل شوه چې الله دا کتنه غوښتل چې په تاسو کې رښتیني مؤمنان څوک دي او د هغو خلکو انتخابول یې غوښتل چې په واقعي توګه د رښتینولۍ شاهدان وي، ځکه چې ظالمان د الله جل جلاله نه خوښیږي. سورة آل عمران آیه نمبر 119 الی 140. اتم: له بندگانو سره د الله جل جلاله د مینې او محبت یو بل دلیل دا دی چې هغه په خپله جنت ورته جوړ کړی دی. الله جل جلاله په یوه قدسي حدیث کې فرمایي: د خپلو صالحو بندگانو لپاره مې داسې ځای تیار کړی
چې نه سترګو لیدلی، نه غوږونو د هغه صفت اورېدلی او نه هم د بشر په زړه کې تیر شوی. آیا اوس مو د الله جل جلاله مینه او محبت له خپلو بندګانو سره ولیده؟ شاید ځینې کسانو ته داسې پوښتنه پیدا شي چې الله جل جلاله چې له موږ سره دومره مینه او محبت لري، نو بیا ولې یې له دومره ستونزو او مشکلاتو سره مخ کړي یو؟ کله کله الله جل جلاله تاسو په یو مصیبت اخته کوي او د دې لپاره مو په مصیبت اخته کوي چې د ګناهونو له ترسره کولو څخه لاس واخلئ، او دا هم د هغه مینې په خاطر کوي چې له تاسو سره یې لري. ځینې وختونه تاسې په یو مصیبت اخته کوي او دا د دې په خاطر چې ستاسو مقام او منزلت په جنت کې لوړ کړي، چې دا هم له تاسو سره د مینه او محبت له امله کوي. ځینې وختونه د یوې داسې ګناه د بښلو په خاطر تاسې په مصیبتونو کې اخته کوي چې له امله به یې اور ته لوېدلی وای، او دا هم د هغه مینې په خاطر کوي چې له تاسو سره یې لري. الله پاک د دې په خاطر هم خپل بندگان په مصیبتونو کې ښکېلوي چې د یوه نعمت موجودیت او د هغو ارزښت ورته وښیي، او د هغو په اخیستلو سره بنده په دې وپوهوي چې د هغه نعمت له اخیستلو وروسته بنده ته څه ورپېښېږي. د دې کار په پایله کې بنده بیرته خپل رب ته رجوع کوي، هغه نعمت په یاد ساتي او له شتو یې مننه او شکر کوي، چې دا هم د هغه مینې له امله دی چې له بنده سره یې لري. د دنیا په حقیقت باندې د پوهېدلو په خاطر هم الله جل جلاله خپل بندگان په مصیبتونو کې ښکېلوي، تر څو هغوی د دنیا په حقیقت باندې وپوهېږي، د جنت او د الله جل جلاله له دیدار سره یې شوق پیدا شي، چې دا هم له بنده سره د مینې له امله دی. ځینې وخت سړی په دې خاطر هم ښکېلوي تر څو ورته وښیي چې د هغه پر کارونو او حکمتونو باید راضي واوسي. دا هم له بنده سره مینه او محبت دی. او بالاخره کله ناکله په دې خاطر هم خپل بندگان ښکېلوي چې له حساب او کتاب پرته یې جنت ته داخل کړي. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. ژباړه: صبر کوونکو ته به خپل اجر بې حسابه ورکړل شي. سورة الزمر آیه نمبر 10. په دې توګه هغه ته نور هم ځلوي، ځکه هغه له تا سره محبت لري او غواړي چې ته جنت ته ولاړ شې، او په اور کې ستا لوېدل د هغه نه خوښېږي. په خدای قسم چې د مینې زیاتوالي له امله بنده په ستونزو کې ښکېلوي او بیا ورته هماغه ستونزه او مصیبت په نعمت بدلوي. د پیغمبرانو د ژوند حالاتو ته وګورئ. په نوح علیه السلام باندې ملنډې ووهل شوې او دومره وهل ډبول کېږي چې بالاخره بېهوشه کېږي، خو دغه کار د هغه د ژوند په یوه لنډه موده کې پای ته رسېږي او د خپلې کښتۍ په واسطه ژغورل کېږي او دښمنان یې تباه کېږي. ابراهیم خلیل الله علیه السلام په اور کې اچول کېږي، خو لنډه شیبه وروسته هغه ډېر لوړېږي، د هغه قدر او منزلت په خلکو کې زیاتېږي او په ټولو خلکو ابراهیم علیه السلام ګرانېږي. اسماعیل علیه السلام په خپله خوښه د الله جل جلاله د عبادت او اطاعت په خاطر د قرباني کېدو په خاطر د تیغ په وړاندې خپل غاړه په ځمکه ایږدي، خو د هغه د اطاعت او صبر په خاطر د الله جل جلاله له لوري قرباني نه حاصلېږي. یعقوب علیه السلام د حضرت یوسف علیه السلام په غم کې د خپلو سترګو دید له لاسه ورکوي، خو دا هم د لنډې مودې لپاره. کله چې یوسف علیه السلام بیرته هغه ته راګرځي، الله جل جلاله د حضرت یعقوب علیه السلام سترګې بیرته روښانه کوي. موسی کلیم الله علیه السلام 10 کاله میږه ورسره ولې، خو تر هغې وروسته یا الله جل جلاله مقام ورکړ او هغه یې موسی کلیم الله کړ. عیسی علیه السلام چې تر پرونه پورې یې پاک او سپېڅلې مور د هغه په حمل تورونه وه، لږ وخت وروسته هغه خپله او د هغه مور دواړه د الله جل جلاله په وړاندې تر ټولو ستر خلقت وبلل شو. زموږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې تر پرونه پورې په یتیم مشهور و او د یتیموالي په خاطر به خلکو ترې ګوښه کوله او هغه ته د شیدو ورکولو په خاطر هیڅ ښځه نه پیدا کېده. وروسته به خلکو له خپل ښار څخه شاړه خو لنډه موده وروسته د الله جل جلاله په وړاندې په تر ټولو لوړ مقام کې د معراج په سفر اسمان ته ځي او په فاتحانه توګه مکې ته ننوځي. هغه کسان چې دی یې شړلی و هغو ته بیا وایي ځئ تاسې آزاد یاست.